دغه درې ورځنی نندارتون د داخلي تولیداتو د رشد، بازار موندنې، د نندارتون د فرهنګ د رواجولو په موخه په سراج تاریخي کلا کې جوړ شو چې د کرنیزو محصولاتو سربیره پکې صنعتي، لبنیاتي، تخنیکي او د نورو برخو تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان والي شیخ شیر احمد حقانی چې د نندارتون د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و وویل: نو موږ تاسو باید ټول مسؤلین، ارګانونه، ادارې، اشخاص، کورنۍ، د موږ تاسو ښار او بازار، زموږ تاسو دکاندار او تجار هغه کوشش وکړي چې داخلي تولیداتونه هغه استفاده وکړي، هغه ته زیات توجه وکړي. دا په واقعیت کې د ځان سره هم همکاري ده، د خپل ورور سره هم همکاري ده او د خپل هیواد سره هم همکاري ده او بالاخره د نظام تقویه او د نظام هغه قوت ورسره راځي. په دغه نندارتون کې د شاوخوا 80 شرکتونو استازو برخه درلوده چې د 15 ولایتونو لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان او کابل څخه سوداګرو کورني تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي وویل چې په دې نندارتون کې د داخلي تولیداتو د رشد سربیره خلک د فرهنګ او کلتور په اړه هم معلومات ترلاسه کوي. زیاتر پکې د لغمان تولیدات دي او د لغمان د لاسي صنایعو د همدارنګه هنري او کلتوري وسایل پکې ځای شوي دي. د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد بیا دا ډول نندارتونونه د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ګټور وبلل. نو د خارجي وارداتو مخنیوی کوي او په داخل کې خرڅېږي او دې ضمن کې څونو ځوانانو لپاره کاري فرصت هم پیدا کېږي او دغه جنسونه چې دوی تولید کړي دي نو د هغې نرخ او قیمت او د هغې کیفیت او کمیت کې فرق هم راځي. بل لور ته سوداګرو هم د یاد نندارتون په جوړېدو خوښي وښوده او ویل چې په دې سره به کورني تولیداتو ته بازار پیدا شي. دغه وطني تولیدات چې دي په ملي سطحه او په نړیواله سطحه پکې پیژندل کېږي او تجاران د یو بل سره اړیکې جوړوي. داسې نندارتونونه د دې زمینه برابروي چې زموږ تجاران خپل نوي محصولات یا خدمات خلکو ته وښایي او په بازار کې خپل برانډ پیژندنه پرې وکړي.